دا د افغانستان برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ کارکونکي دي چې د کجکي کندهار د برېښنا لاین د کندهار تر ژړۍ ولسوالۍ پورې نوی کړی. دوی 2 میاشتې وړاندې له کجکي څخه تر کندهار د برېښنا د لاین د نوي کولو کار پیل کړ. د لاین د نوي کولو لپاره د کندهار او هلمند ترڅنګ د پلازمینې کابل، کندوز، بغلان، سروبي، پکتیا او میدان ښار څخه د برېښنا د لوړ ولتاژ لسګونه مسلکي کارکونکي ګمارل شوي دي. دیگر لاین 110 تمدید کرده رسیم فعلا ما از کجکی امی ولسوالی جرای اینجا تا اینجا لاین رساندیم بخیر. یعنی روزانه ما 5 کیلومتر 6 کیلومتر لاین تمدید میکنیم. لاین های سابقه را میبریم پایین، لاین نو دوباره لاین 185 تمدید میکنیم. ډیر مخته تلل د کجکی سمره شروع کړی دي د ژړۍ پر راغلی دا منچکا چې د وس د سنځري منچکا ده. دلته یو څه مشکلات څه د باغو د مځکو چې موږ موټرانو کرینګ شی مونږ ورته سمېدلی باغونه دي نو اخوا ته موږ کار ډېر پر مخ و چې دشتي منچکا وه هواره منچکا وه کار مو ډېر مخته تللی. د کجکي کندهار ترمنځ د برېښنا د لاین د نوي کولو د پروژې مشر او د افغانستان برېښنا شرکت د لوړ ولتاژ رئیس انجینیر عبدالاحد بارکزی وایي د لاین په نوي کولو او کجکي د دوهم پاس په فعالیت سره به کندهار ته زیاته برېښنا ولېږدول سي. بارکزی وایي مخکنی لاین د 10 میګا واټه برېښنا د لیږد وړتیا درلودله، خو د نوي لاین له لارې به تر 90 میګا واټه پورې برېښنا ولېږدول سي او د لاین له امله به د برېښنا د پارچاوۍ مخه هم ونیول سي. چون جنگونه تیر سوي وه په هره فاصله لاین کې اضافه تر 200 کلپکه وه، یعنی مطلقاً په مسیر د لارې کې 15 نه 6 میګا واټه یا زیات کم مطلق ضایعات د لاین وه. دا یو دومه مسله عمده مسله چې وه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوهم پاس د کجکي مطلق جوړ شوی فعال شوی دی. خوشبختانه هغه یو ماشینونه 3 سره فعاله او یو ماشین په شکل د امتحاني چالانه چې 22 میګا واټه انرژي اخیستې ده. اما په مرور د زمان همدغه لاین دی چې باید کندهار او هلمند ته دا انرژي ورکړي. د کجکي کندهار ترمنځ د برېښنا د غځېدلي 170 کیلومتره لاین د نوي کولو پروژې باندې 210 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او 6 میاشتې د بشپړېدو لپاره وخت ټاکل شوی، خو مسؤلین یې وایي په کم موده کې به یا د پروژه پای ته ورسوي.